ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا ربنا ربنا يا الله يا الله الله يا الله الله يا الله دا مظلوم آهونا بیا بڅوک شهیدانیږي بیا بڅوک د زړه له درده مې قلم ته لاس کړ ومې غوښتل خپل احساس او ارمانونه په خپل قلم د سپین کاغذ پر مخ انځور کړم د آخرت له عذابه مو د دنیا هر تکلیف او کړاو قبول دی ځکه چې د آخرت د عذاب توان او زغم نه لرو پر دنیا د الله تعالی امتحانونه هم ډیر سخت دي یا الله پورې چې سارا کی چلیږي تا بغواړم سوچ می د ژوند دیوا بلیږي تا بغواړم سو پورې چې سارا کی چلیږي تا بغواړم سوچ می د ژوند دیوا بلیږي تا بغواړم یا الله ستا په هر امتحان کې د کامیابی هیله او آرزو لرو ستا په رحم مطمئن یو بیلتا د سوال او غوښتنې بله درګاه نه لرو چې می تم غیرت وروي هغه سجدې ته نظم چې می تم غیرت وروي هر سهار چې له خوبه راپاسو دا امید نه لرو چې تر بیګا پورې به ژوندي یو د نورو خلکو له ژوند سره زمونږ ژوند توپیر لري مونږ خلک وینو چې آزاد ګرځي هر خواته خوشحالی او خندگانی دي زمونږ همزولی ځوانان هر مازدیګر وینو چې په آزاد ډول سپورت کوي یو تر بله د خوشحالی مجلسونه جوړوي هر څه یې چې زړه وغواړي په آزادانه ډول یې کولی شي درسونه وایي د ژوند نورې چارې پر مخ بیایي خو موږ د دوی په نسبت ډیر بدل ژوند تیرو له ډیرو خلکو پټ ګرځو له ډیرو نویره محسوسو او وایو هسې نه کوم مشکل راته جوړ کړي ځکه چې داسې دور دی چې سهار مسلمان او بیګا ته کافر وي دا کومه پټه خبره نه ده په خپلو سترګو مو دا حقیقت ولیده سیلاب جوړوي د تاریخ بنا صفحه کې نوې باب جوړوي موږ له خپله استوګنځي نه په ډېر احتیاط تګ او راتګ کوو د نورو په څېر بهر نشو ګرځېدلی د نورو ځوانانو په څېر زموږ ځوانان مازدیګر په خوند نشي تېرولی زړونه یې غواړي خو وخت اجازه نه ورکوي عرش ته خیږي تاندې چیغې شوې جرګه تر ټولو مهمه دا چې د نورو مسلمانانو ورونو په څېر په جومات کې د جمع لمونځ نشو ادا کولی هر ځای چې و 3 کسیزه یا 4 کسیزه جمع ودرو د جمعې د ورځې د لویې جمع په ارمان یو هاي کاش چې د ډیرو مسلمانانو ورونو سره یو ځای مو د جمعې لمونځ ادا کولی دا خلاصه چې په ټول کال کې د اخترونو 2 لمونځونه دي خو موږ ته د اختر لمانځه ته د تلو اجازه هم نه وي خو بیا هم د ځوانۍ د عبادت مینه ده په ډېره ویره پټ لاړ شو او بیا له خلکو پټ حساس وختونه او دردمنې ورځې شپې دي ګرانه خیال به کوي ډېرې نازکې مرحلې دي ګرانه
خیال بکوي ډېرې نازکې مرحلې دي ګرانا آن تر دې چې د خپلو ورونو په جنازو کې مو هم شرکت نه دی کړی او نه مو د خپلو شهیدانو ورونو د قبر په غاړه وروستی ملاقات کړی دی په الله قسم چې د یو شهید ورور د قبر زیارت می د ده له شهادت نه وروسته تر 1 کال پورې نه دی کړی پر 1 کال وروسته په ډېره بیړه د شهیدانو حاضرۍ ته لاړو او لاسونه مو لپه کړل د ټولو شهیدانو لپاره مو دعاګانې وکړې څه ښایسته حسین ګلونه لاړل قافلونه مو څه ښایسته حسین ګلونه لاړل قافلونه مو موږ ته یې د ژوند مضمون پرېښود لوی د فن مضمون موږ ته یې د ژوند مضمون خدا راته نه و معلوم چې زما د ورور قبر کوم یو دی زما د ورور قبر بیا مې له یو ملګري وپوښتل د شهید حافظ صاحب قبر کوم یو دی هغه راته وویل هغه وړاندې ویني چې سپین بیرغ پرې رپي شهیده یادګارو ته چې دې ګورم ژړا راشي خړ مزار شناخت جنډو ته چې دې ګورم محترم اوریدونکو حتما بله تاسو سره سوال پیدا شي چې دا ولې جواب دا دی چې د الله تعالی او د هغه جل شانه په لار روان یو د الله تعالی لخوا د رالیږلي دین مقدس اسلام نه دفاع کوونکي یو په خپل ګران هیواد د یرغلګرو او اشغالګرو واک او قدم نه منو د خپلو ټولو مسلمانو هیوادوالو لپاره د خپلواکۍ په فضا کې د عزت او شرافت نه ډک ژوند غواړو د هیواد خپلواکي او استقلال غواړو په دې پاکه او سپېڅلې لاره کې مو خپل سر او مال وقف کړی دی مجاهد یم ترهګر نه یم ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې ړوند شي دهشتګر نه یم نه مې پېژنې مسلمان یم د پاک نبي په لار روان یم خپل هویت لرم افغان یم دهشتګر څوک د څه کار د پې خبر نه یم الحمدلله بیا هم الحمدلله که مونږ په هر قسم له کړاوه ډک حالت کې یو خو د الله تعالی په مرسته مو د الله تعالی او د الله تعالی د دین دښمنانو ته د سر په کوپړۍ کې اوبه ورکړي خوب او راحت مو پر حرام کړی دی د هیواد په ګوټ ګوټ کې مو پر مکارو او کافرو دښمنانو سره اورونه بل کړي دي ان شاء الله لرې نه ده چې د نړۍ ستر کفري ځواکونه به زموږ د مظلومو مسلمانانو په لاسونو د عبرتناکې ماتې په درشل ودرېږي او خپلو ولسونو ته به په سخت شرمنده مخامخ کیږي خو ای د اسلامي امت ځوانانو ای مؤمنو ولسونو پام چې خپل حوصلې ونه بایلی خپل همت له لاسه ورنه کړئ د الله تعالی له فرضي جهاد نه مخ وانړوئ د دنیا په لالچ کې ونه لویږئ د دښمن له قوت نه مرعوب نه شئ په دې ټینګ ایمان او باور ولرئ چې الله تعالی له هر څه قوي او مقتدر ذات دی او الله تعالی د خپلو مؤمنو بندګانو مددګار دی متحد اوسئ د الله تعالی په رسۍ خپلې منګولې ښخې کړئ د دنیا او آخرت کامیابي او سرلوړي زموږ ده ان شاء الله اتحاد اتفاق اطاعت خوفي خدا دا سبب دا برمو د ملګرو پرشتیا فتح نصرت مو پایون کی اتحاد اتفاق اطاعت خوفي خدا دا سبب دا برمو د ملګرو